السلام علیکم ګرانو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د یوه کاروبار یا هم د یوې کمپنۍ د سقوط یا د له منځه تللو 15 مرحلې بیان کړم. یعنې هغه 15 مرحلې چې د دې لامل کېږي چې یوه کمپنۍ د افج یا د لوړو پوړیو له ټکو څخه ډېر د زوال نقطې ته لاړه شي، یعنې بیخي له منځه لاړه شي، پیرودونکي له لاسه ورکړي او سقوط وکړي. ویډیو تر پایه سره وګورئ او همدارنګه زما د ویډیو له خپل ملګرو سره شریکه کړئ. تاسو به لیدلي وي ډېرې کمپنۍ، ډېر کاروبارونه چې ډېر پیرودونکي لري، یو ښه برانډ او نوم لري، ډېره مشهوره وي او ډېر عواید لاسته راوړي، خو هغه یوه ورځ له منځه ځي. ډېرې کمپنۍ داسې دي چې په افغانستان کې همدارنګه په نړۍ کې به تاسو د کمپنیو سره اشنا وئ چې هغوی له منځه تللي دي. زه یې نومونه نه اخلم. نو کومې مرحلې دي د لامل کېږي چې یوه کمپنۍ یا یو کاروبار سقوط وکړي او له منځه لاړه شي؟ 15 مرحلې دي. راځم لومړۍ مرحلې ته. کله چې یو کاروبار پرمختګ وکړي، د اوج په نقطه کې وي، نو د مدیرانو او مسؤلینو سره یې د یو کبر او غرور حس پیدا کوي. یعنې دوی داسې یو حس پیدا کوي چې موږ چې بریالي شوي یو، دغه بریالیتوب زموږ حق دی، دغه بریا ته چې موږ رسېدلي یو دا زموږ حق دی. په داسې حال کې چې دوی بعضې کارونه ترسره کړي وو چې هغه د بریا لامل شوي وو. نو دغه غرور او دغه تکبر د دې لامل کېږي چې دوی د پرمختګ حس ورڅخه لرې شي، د پرمختګ انګیزه ورڅخه کمه شي او دوی کبر کوي، غرور کوي او دوی همداسې پاتې کېږي او نور رقیبان دوی څخه مخته ځي. او یوه ورځ داسې یوه مرحلې ته دوی داخلېږي چې بیا دوی مجبوره شي چې کمپنۍ یا خرڅ کړي او یا هم وتړي. راځم دویمې مرحلې ته. دویمه مرحله داسې وخت رامنځته کېږي کله چې کمپنۍ پرمختګ کوي، کله چې کمپنۍ مخته ځي، کاروبار مخته ځي، دوی غیر له نظم څخه مخته ځي، غیر له انضباط څخه مخته ځي. دوی په کلیدي پوسټونو کې داسې کسان ګماري چې هغوی دې وړتیا نه لري چې کمپنۍ ته ښه تصمیمونه ونیسي، یا یې وړتیاوې لوړې وي یا یې ظرفیت لوړ وي، بلکې دوی بې کفایته کسان راولي، د کمپنۍ د کاروبار په مهمو پوسټونو کې ځای پر ځای کوي او تکړه کسانو ته لومړیتوب نه ورکوي. دا د دې لامل کېږي چې بې نظمه شي، بې سیستمه شي او کمپنۍ کې بالاخره د سقوط نښانې را پیدا شي. یعنې موږ کله چې یو کاروبار مخته وړو باید کلیدي کسان په خپله کمپنۍ کې له ځان سره ولرو، هغه کسان چې هغه د کمپنۍ د پرمختګ لامل کېږي. راځم درېیمې مرحلې ته. په درېیمه مرحله کې د خطر او زیان څخه انکار کول دي. یعنې کله چې په کمپنۍ کې په کاروبار کې داسې نښانې را پیدا شي چې کمپنۍ یا کاروبار د سقوط په طرف باندې بیایي، نو دلته مدیران راځي د هغې څخه انکار کوي. دوی هغه مثبت لاسته راوړنې چې لري هغه ډېرې لویې ښیي، هغه منفي ټکي چې په کمپنۍ کې په کاروبار کې دي هغه ډېر کوچني ښیي. یعنې غلط ناسم معلومات خپل تصمیم نیونکي پلاوي ته ور وړاندې کوي. نو هغوی د هغې په اساس بیا تصمیم نیسي او دغه ناسم معلومات چې کمپنۍ د سقوط مرحلې ته بیایي هغه دوی منفي کوچني ښیي، ناسم معلومات هغوی ته وړاندې کوي او دا کمپنۍ داسې یوې مرحلې ته بیایي، کاروبار داسې یوې مرحلې ته بیایي چې بیا دوی داسې یو تصمیم نیسي چې مجبور دي کمپنۍ دوی خرڅه کړي یا هم له منځه یوسي. راځم څلورمې مرحلې ته. په څلورمه مرحله کې نښانې چې دي د سقوط ډېرې واضح لیدل کېږي. یعنې کاروبار دلته واضح لیدل کېږي چې پیرودونکي د لاسه ورکوي، نوم یې کمزوری کېږي، برانډ د لاسه ورکوي او رقیبان په بازار کې ډېر قوي کېږي او دوی خپل ارزښت چې کوم دی هغه د لاسه ورکوي. دا ته کمپنۍ تصمیم نیسي، کاروبار تصمیم نیسي چې خپل مدیران تبدیل او تغییر کړي، یا داسې کسان راولي چې هغه یوازې په ظاهر کې جذابیت ولري او په عمل کې هیڅ نشي ترسره کولی، یا داسې تصمیمونه او داسې ستراتیژۍ عملي کوي چې هغه د عملي کېدو امکان ونه لري. دا نور هم دغه د کمپنۍ د کاروبار ځواک چې کوم دی دغه نور هم قوي کوي او بالاخره 15مې مرحلې ته رسېږي چې هغه د خرڅلاو یا هم د تولیدلو مرحله ده. یعنې په دې مرحله کې کاروبار یا کمپنۍ راځي په رقیبانو باندې خپل سهمونه پلوري، یا هم بیخي له بازار څخه ځان وباسي او یا هم همداسې کمزوري پاتې کېږي او یا هم
که چیرې پیرودونکو ته ډېر زیان رسیږي. د بیلګې په توګه که چېرته یو بانک وي نو دولت دلته مداخله کوي، ممکن دولت یې واخلي. لکه په افغانستان کې کابل بانک هم یو داسې بانک په افغانستان کې چې هغې ډېر پرمختګ وکړ. همدغه مرحلې چې ما تاسو ته بیان کړل، همدغه مرحلې یې طی کړلې چې بالاخره دولت واخیستل او اوس یو دولتي بانک دی. په افغانستان کې نور هم ډېر داسې کاروبارونه دي، په نړۍ کې ډېر داسې کاروبارونه دي. تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ، څېړنه پې باندې وکړئ چې دوی ولې ناکامه شوي دي. دغه 15 مرحلې تاسو باید په پام کې ونیسئ چې په خپل کاروبار کې عملي نه کړئ، یعنې غرور ونه کړئ، منظم مخ ته لاړ شئ او که چېرته منفي ټکي تاسو په کاروبار کې لیدل کېږي هغه له منځه یوسئ، هغه کوچني ونه ښیئ. او که چېرته تاسو د یو زیان سره مخامخ کېږئ هغې دپاره سم تصمیمونه ونیسئ. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.